بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كتاب مبادئ الصرف دريم درس دی. الدرس الثالث المجرد والمزيد. دلته مې دریم نمبر ورکړی المجرد والمزيد. نو الأمثلة اول مثالونه راته ذکر کوي. درس الطالب الدرس، طالب درس ولوستی. دویم کرم المعلم المجتهدین، عزت ورکړ استاد و زحمتکش ته، استاد زحمتکش شاګردانو ته عزت و اکرام ورکړ. دریم شارک المدیر فی الحفل، مدیر په غونډه کې ګډون وکړ. څلورم ترجم عماد الكتاب الى الفرنسیه، عماد نومي شخص کتاب فرانسي ژبې ته وژباړئ. پنځم تدحرجت الكرة في الوادي، توپ سره ورغښتی سره واوښتی په دې شیله کې. استخرج الطالب الافعال من النص، طالب فعلونه د دې عبارت څخه راویستل. الشرح تقدم أن الصرف يدرس الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. اول خو مخکې دا خبره تیر شو چې صرف بحث کوي د معرب اسمونو او متصرف افعال څخه، یعنی فقط د دوه قسمو بحث کوي، په اسماو کې معرب اسمونه او په فعلونو کې متصرف فعلونه چې اورون یا گردان لري. نو فمباحث الصرف قسمان، نو د هغه موضوع په اساس چې د علم صرف موضوع ټاکي د هغه په اساس بحث د صرف دوه قسمه دی، مباحث الاسماء و مباحث الافعال. یو د اسماء مبحثونه دي، بل د فعلونو. وسنبدأ ان شاء الله بمباحث الافعال، او موږ به ان شاء الله د افعالو له بحث شروع کړو، ځکه په دې کې دغه تغییرات ډیر دي. په صرفو کې عموما دوی فعل بحث ډیر کوي. نو وی الفعل في اللغة العربية له أقسام متعددة، فعل په لغت عربي کې بېلابېل قسمونه لري. اصل تر اقسام چې تقسیمات متعدده باید وي، په بېلابېلو قسمونو یا په بېلابېلو جهاتو دی ویشل کېږي. ډېر قسمونه پکښې دي د ډېر تقسیماتو په وجه. لکه انسان کې چې ډېر قسمونه دي، اصل تقسیمونه یې ډېر دي. مثلا انسان څو قسمه دی؟ نو په کوم لحاظ باید دا پوښتنه وشي. مثلا د رنګ په لحاظ تور، سپین یا سور هم ورسره اضافه کړه، ژیړ رنګ. او د قد په لحاظ جګ، ټیټ، منځنی. د ژبې په لحاظ عربي و عجم. د جنس په لحاظ مذکر مؤنث. د دین په لحاظ مسلم و غیر مسلم، او داسې نور. نو اوس وایي په کوم لحاظ دا ویش دی؟ نو الفعل في اللغة العربية له أقسام متعددة. فعل په عربي ژبه کې بېلابېل یا ګڼ شمېر قسمونه لري. اصلا دا قسمونه د یوه تقسیم څخه نه دي پیدا شوي، دا د ډېرو تقسیماتو څخه پیدا شوي. هر تقسیم یې په بېل لحاظ دی. دویم اوس دا تشریح چې کوي دغسې کوي، فهو من جهة الزمن ماض ومضارع وامر. نو فعل د زمانې په لحاظ ماضي، مضارع او امر دی. حتی ځینې له داسې کې وایي د زمانې په لحاظ ماضي او حال او استقبال دی، او د صیغې په لحاظ بیا ماضي او مضارع او امر دی. خو دغسې دا اوس چې دوی ویلي دا مشهوره ده، کنې د زمانې په لحاظ ماضي، حال او استقبال، او دغه ماضي او مضارع او امر دا به د صیغې په لحاظ ځینې داسې هم تقسیموي. بهرحال دا تقسیم شته. ومن جهة عدد الحروف ثلاثي ورباعي، او د حروفو د شمېر په لحاظ به ثلاثي او رباعي ته ویشل کېږي. دا تقسیم هم پکښې دی. نو اوس هغه بېل تقسیم دی، دا بېل تقسیم دی. نو ځکه یو څوک وایي چې فعل څو قسمه دی، دی ورته وایي چې ماضي، مضارع او امر دی. هغه وایي نه، غلطه دی، وکړه ثلاثي او رباعي دی. نو دا نیوکې والا خپله اشتباه کړې، خو اصل دواړه تقسیم پکښې دي.
هم ثلاثي او رباعي لري، دا په یوه لحاظ دا ویش پکښې دی او د زمانې په لحاظ بیا هغه بل ویش پکښې دی. ومن جهت اصل حروفه، او د حروفو د اصالت په لحاظ بیا مجرد و مزید، په دې لحاظ بیا مجرد و مزید ته ویشل کېږي. او د نور تقسیمات هم پکښې شته، مثلا معتل چې حروف یې قوي که کمزوري نو هغه بیا معتل او صحیح ته ویشل کېږي. وقد تقدم معنا أن المجرد ما كانت حروفه كلها أصلية. وای مخکې زموږ سره دا خبره تېره شوه چې مجرد هغه دی چې حروف یې ټول اصلي وي. دغه خبره مخکې مې ذکر شوه، اوس یې بیا ذکر کوي چې دا اصلي حرف په څه وپېژنو. والحرف الأصلي هو الحرف الذي إذا حذف من الكلمة ذهب المعنى الأصلي لها. حرف اصلي هغه دی چې کله د کلمې څخه حذف سي هغه اصلي معنا یې له منځه ځي. یو قید لازم ورسره کوي بدون علة تصریفیه، بې له تصریفي علت. ځینې وخت دغه حروف علت حذف سي بیا معنا له منځه نه تلي، هغه تصریفي علت لري. وهو يثبت في كل تصاريف الكلمة. او دغه حرف اصلي د کلمې په ټولو تصریفونو یا گردانونو او رونونو کې شتون لري. فمهما تغيرت الكلمة بقي فيها الحرف الأصلي. چې هر څومره کلمه تغییر وکړي حرف اصلي پکښې، که د ماضي څخه مضارع ته نقل کړي حرف اصلي پکښې، که اسم فاعل ته نقل کړي، که هر ځای یوسي حرف اصلي پکښې. خو که زائد وي مثلا اخرجه ته کولی سي همزه حذف کړي، بیا هغه د خروج معنا پکښې ده. د استخرجه څخه همزه و سین و تا حذفولی سي، خو بیا هغه د خروج معنا پکښې ده. او د اصلي حرف ده مثلا د رباعي دحرجه دی، د دې چې هر حرف ته حذف کې معنا یې له منځه ځي. او د زائد حرف په حذفولو اصلي معنا له منځه نه ځي. اصلي معنا وي خو هغه تغییر چې د زائد حرف راوړی دی هغه تغییر په معنا کې پیښیږي، لیکن اصله معنا له منځه نه ځي. والمجرد قسمان، یعنی دا خو فرق بالکل واضح دی چې د زائد حرف په حذفېدلو باندې اصلي معنا له منځه نه ځي، یو څه تغییر پکښې رامنځته کېږي. مثلا خرجه ووتی، اخرجه وی ایستی، خو بیا هم هغه وتل ایستل په معنا کې سره یو ډول دی، یو خپله وتل دی، یو د بل چا ایستل. او دارنګه استخرجه راوی ایستی، وبه یې له څا څخه راوی ایستلې. د دې او د زائد حروف چې لرې کړي بیا هم هغه د وتلو معنا پر ځای پاتې. او د دحرجه څخه اوس ته دغه هر حرف چې لرې کړي هغه معنا یې بالکل له منځه ځي. والمجرد قسمان في الافعال. مجرد په افعالو کې دوه ډوله دي، مجرد الثلاثي ومجرد الرباعي. یو د ثلاثي مجرد دی، بل د رباعي مجرد دی. په اسمونو کې بیا یعنی خماسي هم یعنی پنځه حرفي مجرد هم لري، پنځه حرفي مجرد هم لري. او په فعلونو کې فقط ثلاثي مجرد او رباعي مجرد لري. ولا يكون الفعل اقل من 3 احرف ولا اكثر من 4. فعل تر درو حروف کم نه او تر څلورو زیات نه، یعنی اصلي حروف والا تر درو کمیږي نه، تر څلورو زیاتېږي نه. مثلا ثلاثي مجرد او رباعي مجرد لرو په فعل کې، تر دې پورته نه لرو. لكن بزيادة حروف عليه يصل إلى 6 أحرف. لیکن په زیاتولو د حروفو پر دغه اصل فعل باندې شپږو ته رسي، یعنې تر 3 حروف ورسره زیاتېدلی شي. لکه استخرجه کې استفعال کې همزه و سین و تا پر اصلي حروف زیات شوي، نو 3 اصلي دي، 3 زاید ورسره راشي، شپږو ته رسېږي. فعل بیا مزید یې تر 7 پورې رسېږي. لکه اوس دغه مصدر ده، دغه استفعاله ده، استخراج 7 حروف کېږي. فعل بیا مزید یې تر 7 اضافه نه لري. لیکن بزیادت حروف دا خلاص. ففي الامثله، نو په دې مثالونو کې درسه ترجمه،
د ترجمه څه ورته دقیق سي اکثره ورته زموږ په وطن کې ملګري اشتباه وایي ترجمه یې وایي نه ترجمه او مترجم ته مترجم وایي درس ترجمه نو اسم فاعل مترجم کېږي مترجم نه درس ترجمه هذان فعلان مجردان دا دواړه مجرد فعلونه دي لا يمكن حذف حرف منهما مع بقاء معنى الفعل امکان نه لري چې یو حرف ځینې حذف کې سره د بقا د معنا د فعل نو ترجمه څخه را لري کې رجمه خو په کانو ویشتلو معنا لري بالکل د معنا ختمیږي او ممکن لري کې ترجه کې هم معنا د منځ ځي ووزن الاول فعل د اول د درسه وزن فعل دی والثاني فعلله یعنی دا ته اصلي حرف دی زیاته شوی نه دی چې د ثلاثي مزید فيه حساب کې وكذلك المزيد هو قسمان ايضا همدارنګه مزید هم دوه قسمه دي مزید الثلاثي یو د ثلاثي مزید مثل شارك الف په منځ کې زیات شوی دی کرمه هغه تضعیف یا تکرار پکې زیات شوی دی استخرجه درې حرف همزه سین تا مجرد خرجه دی ومزید الرباعي او بل د رباعي مزید دی مثل تدحرجه دغه تا ور اضافه شوی دی مجرد دحرجه دی دلته تا ور اضافه شوی نو تدحرجه جوړ شوی او لاحظ شارك مزيد بحرف وهو الالف شارك یو حرف مزید شوی دی یو حرف ور اضافه شوی دی واصله شركه اصله شركه هغه الف زیات شوی دلته په سره رنګ لیکلی دی ووزن شارك فاعل د شارك وزن فاعل دی او خو مخکې راته وویل چې د دغه لسو حروفو څخه د حروف زوائد شوی د دیو څخه په کلمه کې کم شی زیات شي نو په کم لفظ چې په موزون مثلا شارکه کې زیات شوی په میزان یعنی هغه فا او عین و لام کې هم په هغه لفظ زیاتېږي نو هلته د الف لفظ زیات شوی په وزن کې هم یا په میزان کې هم هغه د الف لفظ هغه زائد راوتلی دی په سر رنګ کرمه مزید بالتضعیف دا مزید دی خو په تضعیف یعنی هغه غبرګولو د هغه عین کلمې ووزنه فعل د دې وزن فعل دی هلته بیا قانون دا و چې د تکرار چې د کم حرف په تکرار سره زیاتوالی راغلی نو هغه حرف چې په میزان کې په کم شي تعبیرېدی دغه تکرار هم هغه رقم سره تعبیرېږي نو مثال ته عین اوله را عین دا دوهمه چې غبرګه شوې ده دا هم په هغه عین سره تعبیرېږي اوله را عین الکلمه استخرج ګورې هغه زائد ټول په سره رنګ ورسره راوړي دي استخرج مزید بثلاثه احرف دا بیا مزید دی په درو حروف وهي الالف دا نو باید همزه ویلی دغه همزه او الف کې توسله هم علما کله کله متوجه نه تعبیرونه کې تیروتنه کوي نو دا خو همزه دی وهي الهمزه والسين والتاء دا همزه او سین او تاء دی الف هغه چې حرکت نه قبلي هغه الف دا خو همزه دی ووزنه استفعل لکه څنګه چې په استخرجه کې هلته په سره رنګ لیکلي حروف زائد دی نو په وزن کې هغه دغسې په هغه لفظ زائد راغلی ځکه چې دا د هغه حروف زوائدو څخه د سألتمونیها یعنې تکرار د حرف اصلي نه دی فالافعال نو دغه فعلونه شارکه کرمه استخرجه افعال ثلاثیة مزیدة دغه درې سره فعلونه د ثلاثي فعلونه دي او مزیده مزید فیها دی اما تدحرج فاصله دحرج تدحرج معنا واوښتی یا ورغښتی اصل یې دحرج دی چې واړوي یا ویر غړوي مثلا ډبره یې ورغړوله هغه اصلي پښتانه یې داسې تعبیر کوي موږ یې واړوله وهو رباعي مزید بحرف دا زیات په داسې ځای کې کېږي لکه اوس یو ځای ډبره داسې ورغړی پر شا یې ووچي واوړي سره یا دا توپ داسې په پښه ووي نو دغه ته هم دغه دحرجه توري ښکاري
وهو رباعي مزيد بحرفين. دا رباعي دی چې پکې زیات شوی یو حرف، مزید بحرفین وبخښئ. وهو رباعي مزید بحرفین، او دا رباعي دی څلور حرفي دی او زیاتوالی پکې راغلی د یوه حرف. ووزنه تفعلل، او د دې وزن تفعلل دی. هغه تدحرجه کې هم هغه اول کې د تا په سره رنګ لیکلې ده، نو په وزن کې هم هغه په سره رنګ اضافه شوې ده. اوس زیادت چې کېږي دوه ډوله کېږي. وزیادت اما فی التضعیف کما فی کرمه. زیادت چې کېږي یا په تضعیف ډبل کولو غبر کولو د اصلي حرف کېږي. اصلي حرف غبر کړي دا دویم تکرار یعنې زائد شي. دا دویم شی چې په تکرار کې راشي دویم حرف دا زائد شي. و اما بزیادت حرف من حروف عشرة، یا په زیاتوالی د یو حرف دغه لسو حروفو څخه چې په حروف زواید مشهوره دي. حروف زواید ډېر په دې خاطر ورته وایي چې اصل چې زیاتوالی کېږي د دوی څه باید وشي. د غیر تکراري کې یو خو د تضعیف د اصلي حرف دی، د تضعیف پرته نور هر ځای چې زیادت کېږي باید د دغه کورنۍ وي. اما دا مطلب نه لري چې د دغه حروف تل زائد کارېږي. زائد باید د دوی د کورنۍ، خو دوی اصلي هم کارېږي. لکه اوس دغه ترجمه کې دی اصلي کار څه ترکه کې تا اصلي ده. وهي امان و تسهیل، دا د امان و تسهیل حروف دي. دا نو دغسې په بېلابېلو جملو کې خلکو تعبیرونه کړي دي. سألتمونیها کې هم تعبیر کړی، الیوم تنساها کې هم تعبیر کړی. د امان و تسهیل دا تعبیر د ابن مالک دی. نو دلته دی هم اوس الف و حمزه دواړه راغلي، نو دی مجبوره شوی اول حمزه والمیم والالف والنون والواو والتاء والسين والحاء والياء واللام، دا لس حروف. ولا يبلغ الفعل في زيادة أكثر من 6 أحرف، او نه رسیږي فعل په زیاتوالي کې ډېر تر شپږو حروفو. په فعل کې تر شپږو حروفو یعنې مزید فعل کې تر شپږو حروفو زیات نه کېږي. لذا يزاد على الثلاثي حرف وحرفان وثلاثة. نو په دې خاطر چې قانون دغسې نو زیاتېږي پر ثلاثي باندې کله یو حرف، کله دوه حرفونه او کله درې. او په دې خاطر چې د فعل ټول حروف باید تر شپږو اضافه نه شي، نو ته ثلاثي چې خپل اصلي درې حروف دي، نو یو دوه درې تر درو پر نور ورسره زیاتېدلی شي، تر شپږو پورې رسېدلی شي. ولا يزاد على الرباعي اکثر من حرفین، او پر رباعي بیا تر دوو حروفو ډېر نه زیاتېږي، ځکه چې هغه څلور خپل اصلي لري، نو دوه چې نور ورزیات شي شپږ پوره کېږي. تر شپږو پورته حروف په فعل کې اصلا په ټوله عربي کې نشته. ښه اوس دا راته ذکر کوي الثلاثي المزید بحرف له 3 اوزان. دغه ټکي ښه مهم دي، دې ته متوجه اوسئ. ثلاثي مزید بحرفین چې یو حرف پکې زیات شوی دا درې وزنونه لري. افعل یا افعال، د مصدر په لحاظ افعال به ورته وایي، د ماضي په لحاظ افعله به ورته وایي. بل فعله دی بل فعله دی، یا داسې هم ویلی چې افعال و مفعله و تفعیل، دې کې یو حرف اضافه شوی دی. اول افعله دی مثل اکرمه. ګوره چې دغه افعله سره هم حمزه په سره رنګ لیکلي، اکرمه سره هم په سره رنګ لیکلي. اصلها کرمه، د دې اصل خو کرمه دی، یعنې عزتمن سو. اکرمه عزتمن یې کړ او کرمه عزتمن سو. ثلاثي زیدت علیه حمزه، دا درې حرفي فعل دی، حمزه پر زیات شوی دی اول کې. دوم فاعله مثل شارکه، د دې اصل شریکه دی، دا هم ثلاثي دی، زید فی وسط الف. درېیم فعله دی مثل قدمه وهو مزید بالتضعیف، دا بیا مزید شوی په هغه ډبلوالي او غبرګوالي د اصلي حرف. والمزید بحرفین له 5 اوزان، مزید بحرفین بیا 5 وزنونه لري. انفعل د مصدر په لحاظ د انفعال باب هم بللی شي، مثل انکسر انکسارا. نو هغه زاید خو معلوم دی، ګوره په انفعله کې هغه حمزه او نون په سره رنګ لیکلي، په انکسره کې هم په سره رنګ لیکلي، نه دغه سور رنګي زاید دی.
بل افتعل مثل اشترك. افتعل کې هغه د سکون علامه په زرغونه رنګ ځینې لیکلې ده، فا ځینې سره سوې، اصل فا باید په زرغونه رنګ وای. نو دلته زائد څه شي دی؟ حمزه او دا د مابین تا ده. کله کله دا کمپیوټر د دوی سره ملګرتیا نه کوي، دلته اشتراکي کې رام ځینې سره سوې ده، اصل حمزه او تا زیات سوي دي. افتعل فرفعل کم شي اضافه دلته حمزه او تا. افعل مثل احمر. دلته اصله حمراء. دا فعل د مجرد استعمال نه لري، خو یعنی د قانون تقاضا ده چې باید اصل دغه شي. زیدت علیه الالف، دلته بیا الف ورته ویل، اصل حمزه دی، اول کې حمزه دی، حمزه پر زیات شوی دی. وکرر اخره، او اخر هم تکرار شوی دی. ضعف یعنی ډبل شوی دی. نو مثلا حمزه په اول د حموره په اول کې حمزه زیات شي او رایم مشدد شي، نو دوه زائد پکښې راغلی، یو حمزه په اول کې او تضعیف یا تکرار د اصلي حرف په اخر کې. دا دریم وزن څه دې ته افعل هم وایي، افعلال هم وایي. بل تفعل، نو دلته مثل تعلم، اول تا زیاته ده، بیا په مابین کې دغه عین چې ډبل شوی د دویم عین هم زائد دی، ځکه خو اصلي حروف فا او عین یو لام د ثلاثي ده، یعنی عین دوه نه وي. حتی عین هیڅ کله اصلي دوه عین نه پیدا کېږي. لام خو له دوه درې اصلي لامه پیدا کېږي، لیکن عین د تل لپاره لکه فا او عین تل لپاره یو یوې اصلي. نو د تعلمه په عالمه کې چې د لام تکرار کړی دی، د عالمه څخه د فعل راخیستی چې لام تکرار شوی دی، د لام مقابل د عین، نو چې لام غبرګ شوی د عین هم په وزن کې ورسره غبرګ شوی دی. و اخیرا او اخر ده تفاعله، نو هغه زرغون رنګ والا خو اصلي دی، سره رنګ والا زائد، مثل تقاتله مجرد قتله دی. دغه یو شی دلته د ترجمې کله کله سړی غلطیږي. قتله معنا وی وژي، او قاتله او تقاتله، قاتله او تقاتله جګړه سره وکړي. نو دلته بیا د وژلو معنا نه لري. هغه معنا یعنی یو د بل اصل د وژلو معنا ده چې یو د بل د وژلو هڅه یې وکړه. قاتله عموما جګړه شي، یو د بل د وژلو هڅه کوي، نو په جګړې ترجمه کېږي، یعنی په وژلو دلته نه ترجمه کېږي. اما المزید بثلاثه احرف فله اربعه، مزید په درو حروفو چې درې حرف شي، دا به څلور وزنونه لري. استفعل چې مصدر استفعال دی، مثل استغفر، استعمل، استحجر. استغفر خو بخښه وغوښته، استعمل په کار یې واچوي، په کار یې واچوي، ویې ګمارئ. استحجر ډبره وګرځېدی. استحجر الطین دا خټه ډبره سوه یا خښته سوه، د ډبرې په شان وګرځېد. بل افعوعله، ګوره حمزه و واو او دا دویم عین دا زائد دی. اخشوشنه، اخشوشنه څه معنی؟ ساره خشینه ژر سو، څوک زیر ورته، څوک زیر ورته وایي، زیر سو. ښه، د نرم او د ملایم مقابل دی. بل مثال دی اعشوشبه، دې کې هم حمزه او واو د دویم شین دا زائد دی. صار فيه عشب کثیر، یعنی اعشوشب المکان، دا ځای ډیر وښو والا، په دې کې واښه ډیر سوه. صار فيه عشب کثیر، عشب عموما د لندو وښو ته وایي. بل افعوله، افعول مثل اجلوز، اجلوز صار بسرعة، اجلوز الحصان، آس تیز روان شو. و اصلها جلزه، مجرد جلزه دی. نو پر جلزه باندې په اجلوزه کې څه شي اضافه شوي دي؟ یو حمزه او بل ډبل واو زیات شوی دی. بل افعال مثل احمار، احمر اشتد حمرته، یعنی دا ډیر سور شو.
قرآن کې مثال لکه مدهامتان دغه یو شی یاد لرئ د فعل وزنونه هم دغه دي. دا زموږ په کتابونو کې هغه څه شي ملحقات او دا شیان یې ډېر کړي دي، طالبانو څخه یې ګډ وډ کړي ورک یې کړي. بس دغه د مزید فعل وزنونه دغه دي. د ثلاثي مزید فعل وزنونه دغه دي. رباعي مزید هم هغه دوه وزنه لري. نو بس همدغه دي. دلته بیا وایي غالبا رباعي مزید بحرفین یو وزن لري او مزید بحرفین دوه وزن لري. همدغه دي، نور نه لري. په دا زموږ په وطني کتابونو کې دومره ډېر کړي چې مدرسینو یې څنګه ورک کړي. لاحظ الجدول، دا جدول په نظر کې ونیسه. نو دلته اوس الثلاثي المزید بحرفین، دلته هغه ثلاثي چې یو حرف پکې زیات شوی او دلته مثال ځین راوړی دی، دلته هغه حرف زائد ځینې ښودلی دی. نو مزید بحرفین افعله دی، مثال اکرمه دی، زائد پکې حمزه دی. دا خو واضح دی. او بل دی فعله دی، خو دلته د دوی په کمپیوټر کې دا جدول پورته کښته شوی دی. دا مستری په کمپیوټر کې کار کړی هلته ورسره پوهېږي. دلته اصل دا فعله باید داسې راسي، کښته دا سره کرښه چې ما راوړې ده، دا کرښه ما ورسره وکړله، د فعله څخه قدمه ته راسي. نو زائد پکې څه دی؟ تضعیف دی. یعنې دغه قدمه او تضعیف باید دغه د منځ په کرښه کې داسې په برد لګي وای، باید دغه داسې راغلی وای. فعله د قدمه یې باید داسې راوړي وای، اوس د دوی څخه پورته کښته شوي دي. نو فعله مثال دی قدمه او حروف زیاده څه دي؟ تضعیف. دغه عین ډبل شوی دی، د غبرګوالی د عین زائد دی. او اخري مثال فاعله دی، مثال دی شارکه او زائد پکې الف دی. اوس نو المزید بحرفین دې ته راځو. انفعل و افتعل و افعل و تفعل و تفعل دی مثالونه. د انفعل مثال انکسر، زائد پکې څه دی؟ الف و نون. بیا الف ورته ویلي اصلا حمزه و نون، باید حروف زائد حمزه و نون لیکلی. دا انکسره ده خو الف نه دی. دا داسې یو غلطي مشهور دی چې ډېر علما ته اوس پر ژبه باندې دغسې تکراریږي. یعنې د دوی څنګه چې پښتنو کې په پوهېږي، ښه په پوهېږي، خو دا دی چې غلطي مشهور دی، بس د سړي فکر نه وي ورته پر ژبه تکراریږي. د دې یو مثال د ابن هشام یو ځای یو قاعده ذکر کړې مغل لبیب کې، دغه چې وایي د سواء وروسته او باید ونه ویل سي، ام باید وویل سي. قرآن کې ګوره سواء علیهم اانذرتم ام لم تنذرهم او خو لاحد الشیئین دی. نو مساوات او برابري خو د دوو شیانو ترمنځ دی. دا خو احد الشیئین چې یعنې برابري ده، دا یا دا سره برابر دی، نو دا او دا سره برابر دی. نو د ده دا قاعده ډېره ښه قاعده ده او د قرآن استعمال دغه تایید کوي. نو څه تفصیلي بحث پر کړی دی، خو په خپل کتابو کې بیا متوجه نه بېرته دغه د سواء وروسته او ځینې ویل شوی. مثلا په قطرالندى کې بیا د ده څه خپله ویل شوی. دا ځکه چې دا غلطي مشهور دی، پر ژبو باندې مشهور شوی، سړی ورته متوجه نه بېرته ځینې وویل شي. نو انفعله انکسره زائد حمزه و نون دی. او افتعله مثال دی اشترکه، زائد بیا حمزه و تا ده، دلته د الف و تا لیکلي. او افعل مثال دی احمره، زائد پکې حمزه و تضعیف دی، یعنې اخري را ډبله شوې ده. دا خو نو دوی چې الف ورته لیکي خو غلطي مشهور دی. تفعله مثال دی تعلمه، زائد پکې تا و تضعیف. تفاعله مثال دی تقاتله، زائد پکې تاو الف دی. دلته یې الف صحیح لیکلی دی، تقاتله کې زائد الف دی. دا نورو کې چې الف لیکلي دا باید حمزه ولیکل شي. دریم جدول د ثلاثي مزید بثلاثه احرف. دا بیا استفعل، افعول، افعول، افعال، دغه څلور وزنونه دي. مثال د استفعل استعمل، حروف زیاده څه دي؟ الف، یعنې حمزه و سین و تا. دا الف نو
پنسل کې دلته د الف سره حمزه ولیکي نو دا به ښي، البته په پنسل یې ورسره لیکي، په دا نور رنګه قلم دلته په اصلي کتاب کې لیکل نه دي ښه. بل افعوعل مثال یې د اخشوشنه، زائد څه شي دی؟ الف و واو و تکرار، یعنې تکرار ده عین. ګوره افعوعل دوه عینه خو د وزن دپاره دوه عینه اصلي نه وي، نو دغه شین چې تکرار شوی د اول شین خو په عین تعبیر شوی، نو دویم چې هغه د عین کلمې تکرار دی نو دا هم په عین تعبیریږي، افعوعل ویل کېږي. افعوله مثال یې دی اجلوزه، دلته ګوره دویم صحیح لیکلی الحمزة و واوانې، کله کله دوی ورته فکر شي الحمزة و واوانې، دغه دواړه واو زاید راغلي. ګوره فعله حمزه په اول کې زیات او ډبل واو ورسره زیات، نو درې حروف یې زاید. بل یې دی افعال مثال یې دی احمار، زاید څه شي دی؟ الحمزة والالف وتسدید. دلته چې اوس احمار کې اول خو حمزه و بیا په مابین کې الف بیا زیات شوی، نو دې کې چې الالف والالف بیا خو دوی ورته متوجه شوي چې د دواړو خو الف نه دي، د اول حمزه بللی دی ویل الحمزة والالف والتضعیف. اما الرباعي دا د رباعي څخه چې یو بل درس کو نو دا به ښه وي. رباعي خلاصه دا چې رباعي یو رباعي مزید به حرفین دی هغه یو وزن لري، او رباعي مزید به حرفین دوه وزن لري.